دوستانو ژوند او زندگی دلته پر دې دنیا باندې خورا ډیرو انسانانو کړې ده. راځه د سیدنا آدم علیه السلام مبارک نه راواخله چې انبیا دي، ابوالبشر دی، د ټولو انسانانو اصل دی. بلا کیف څنګه چې د الله تعالی د شان سره شای هغسې الله تعالی دی په خپل لاس باندې جوړ کړی دی. د هغه په اولاده کې راځه تر ټولو انبیاو پورې ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، عیسی علیه السلام، سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک. چپ له دواړو جهانو د سردار څخه د جمعې شپه، د راتلونکې شپه او دارنګه د سبا ورځ، دا څومره انبیا چې تیر سوي دي د دغې شپې موقع الله پاک هغو ته نه ده ورکړې. د هغو نورې شپې ولې؟ خو لیکن د الله رسول د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د ټولو ورځو بهترینه ورځ په ورځو کې د ورځو سردار هغه د جمعې ورځ ده او دغه شانتې شپه. د دې شپې د فضیلت او د قدر په وجه باندې الله پاک د هرې نیکۍ بدله و انسان ته یو په 100 چنده ورکوي. یو د اویا څه واخله تر 100 چنده پورې هر نیکي چې ته وکړې الله پاک به تاله بدله یو په 100 چنده درکوي. دوستانو د جمعې ورځ یوه داسې عظیمه ورځ ده چې په دې ورځ کې الله پاک د انسان خښته کښېښوله. سیدنا آدم علیه السلام چې پیدا سوی دی ورځ د جمعې، بیا چې سیدنا آدم علیه السلام مبارک الله رب العزت داخل کړی جنت ته هم د جمعې ورځ، د همدې جمعې په ورځ باندې الله پاک د جنت راایستلی دی. د جنت سره ایستل د سیدنا آدم علیه السلام زموږ ستاسو پکې د دنیا نصیب دنیا ته راتګ د دې په وجه باندې دا هم یو لوی کرامت دی زموږ ستاسو لپاره، یو لوی ستر نعمت دی زموږ ستاسو لپاره، یو لوی سبب د دې دی د جمعې ورځ چې په هغه کې زموږ ستاسو دنیا ته راتګ پکې کېږي. کنې جنت خو تولد د پیدایښت او تناسل ځای نه دی، هلته د انسانانو اولادونه نه پیدا کېږي. بیا دوستانو له دې ټولو څه یوه لوی او ناشنا خبره دا ده چې د جمعې ورځ خو ما ورته په غفلت باندې تېروو، خدای دې راته هدایت وکړي. خو هغه عظیمه ورځ چې د هغه لوی عظیمه ورځ بیا بله نشته. قرآن کریم په بعضې ځایو کې چې یاده کړې ده، په یو ځای کې په 1000 کاله باندې، په یو ځای کې په 50000 کاله باندې. نو هغه ورځ هغه د قیامت ورځ د حساب او د کتاب د حشر او د نشر ورځ دا به بیا هم د جمعې په ورځ باندې. د دې وجې تمام مخلوقات چف له دې دوه ثقلینو نه چې یو ته انس وایي او بل ته جن وایي، وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، نور ټول مخلوقات په وام او په ترس کې د جمعې په ورځ په هیبت کې په ویره کې چې چیرته د قیامت داسې نه راځي چې یو پله به تا ته ماخستن د سور شپېلۍ ویل کېږي چې ته سهار له ځان تیار کړه، نه راتګ به یې دومره اچانک وي چې تا خولې ته ډوډۍ راپورته کړي تر خولې پورې به ونه رسې. فاذا جاءت الطامة الکبرى. دوستانو یو سړي چې بل سړي ته په دکانداري کې یو شی ورګزوي، ناپوهي ورناپ به نه کړي، ماشوم چې مور بیا د بې دماغ په سینې ته اچولی نو هغه شیدې یا پی یا هر شي چې تاسو ورته وایاست هغه به ور نه کړي، هغه به ترې پاته سي. دومره هیبتناکه ورځ، دومره هیبتناکه ورځ چې تمام انبیا چپ له نبي کریم علیه السلام مبارک نه به ټول په دې نارو باندې ټول به دا غواړي چې ای الله نن د اولاد سوال د تا نه کوم، د پلار د له تا نه کوم، د ورونو د له تا نه کوم، د مور د له تا نه کوم، الهی نفسی 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 نفسی، ای الله نن زه د خپل ځان غم اخیستی. له دې وجې خو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي انسانه غافله د اوښ یا د بېادبي دماغ په د پیل په غوږ کې ویده انسانه ته وګوره ولتنظر نفس ما قدمت لغد، د دغه سبا ورځې لپاره تا څه کړي دي. د سبا ورځ خو یوه پله چې دا مرګ درله رالي دا بله ورځ به ستا سبا ورځ سوله، به ستا حساب و کتاب شروع سلو. بیا که دا دنیا 1000 کاله او که دا 20 کاله او که دا 200 کاله د دې وستا یې بیا سره څه
بس تا قیامت جوړ سول فقط قامت قیامتو نبی کریم علیه السلام د انسان کیسه بیا قیامت دې شروع سو ستا د اعمالو جزا تاته شنو د دغه سبا ورځې لپاره دا نو چیرې ده دا نو سبا ورځ خو نو کومه ده زه خو د 2 ورځو نه یم د 3 ورځو نه یم یعنې هر سړی د 3 کالو 4 کالو ده زه بابا هغه 10 کاله خو دې تېر کړي دي خو مه شوروه د هغې ژوند او د دغې 50 سکنټو اوس فرق در باندې شته دا اوس چې در باندې تېرېږي ټک 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 ستن دا چک چک څه کوي هغه هم تېر سوي دي او دا هم شروع دي څه فرق یې اوس یو سړی نو خپل بچي ته نصیحت کوي بار ورته وایي بچی هغه ورته وایي زما عمر به څو وي هغه ورته یې 90 کاله به وي نو بابا ورته ویل بچی زه تا ته فقط د یو نصیحت کوم دغه 90 کاله چې په ما تېر سوي دي والله اوس یې راباندې د 9 سکنټو یا د 90 سکنټو فرق والله کسته د کال او د سکنټ فرق والله کسته راباندې داسې تېر سوي دي چې کال تېر سوی دی که سکنټ تېر سوی دی او فرق یې نه کوي چې څونه تېر سوي بچی په دا 9 سکنټ کې بس خپل کار کوه د چا سره دا جنډۍ منډۍ مه دروه د چا سره د دې سره خوابدۍ د دې خپل کار دی لږ ټیم دی په عبادت یې تېر کړه لږ ټیم دی یو کار ځینې واخله د مولانا فضل الرحمن صاحب پلار دی مفتي محمود صاحب ته به خلکو سیب وایي نور چا چې بولي دي سیب سلام علیکم سیب عزتمن سړي ته وایي لکه موږ ته صاحب ورته وایي د سیب پر ځای باندې د مولانا مفتي محمود صاحب د ماما دی یا د ماما ورور دی مثال ماما دی دی ورځ راووتی چې ویې کتل ماما یې د پیتاوي ته ناست دی لمر خاته ته دا زموږ ته د لمر خاته چې دا خلک دا پیتاوي کوي چې تورې وشنې کوي ډېر خلک یې کوي که نه کوي بله ورځ بیا راووتی هغه یو خوا ته ځي دی بیا دلته ناست دی پیتاوي ته کرار یې پښه پر دا بله اچولې ده دا کیسه په موږ کې خورا ډېره ده ښایي په غور واورئ نو هغه ورته وایي چې بیا دا بله ورځ درېیمه ورځ چې بیا راووتی باره یې پوښتنه چې وکړه چې سړی ته څه کار نه کوي هغه ورته نه څه کار نشته کار نشته وایي ده ورته ویل د خدای بنده کار کوه د بېکاره سړی دا د الله او د الله د رسول د الله دین د الله شریعت یې نه خوښوي چې په تا کې څونه رمق وي په تا کې څونه سایي ځان اخته ووسوه که نور څه نه وي نو وایي ده ورته ویلې چې ګناه کوه خو کار کوه ځان اخته ووسوه هغه یې هسې یو عادتي خبره ورته وکړه که نه یعنې کار کول پکار دی په قرآن کریم کې یو ځای کې الله پاک فرمایي هغه غلام یعنی هغه کس تاسو ځینې مراد کړي چې هغه پر خپل بادار باندې پر خپل هغه مالک باندې باري هغه د هېڅ ګټې وټې نه بس ایسې یو سړي چې چا پوښتنه وکړه استاد زوی څه کار کوي یا ستا پلار ورور څه کار کوي نو هغه ډېره بې ادبه خبره ورته کړې دي بې ادبي دي ډېره ما پې هغه سره قریبان هم ډېر ژیندي دي او چې دا څونه قریبان یې سره ژیندي دي د هغو نه زړه ځلې لرې کېږي د هغو نه یو د بل خاطر سره کول پکار دي نه دا قرابت دغسې پالل کېږي بر هغه ورته ویل چې پلار نه به نو څه کار کوي خو بس وچښه وباس بې ادبي دي ډېره ما پې ډېره یعنې د هغو هېڅ کار نشته نو دوستانو نبی کریم علیه السلام بارک فرمایي په یو حدیث شریف کې چې تاسو چې دا صدقه ورکوي یعنی زکات تاسو ورکوي یا سوالګر تاسو ته ودرېږي نو تاسو چې دا خیرات ورکوي نو تاسو هغه سړي ته مور کوي چې هغه ښه طاقتمن یي لوی غټ پټ سور سړی په ډوډۍ نه مړېږي صحیح ما نه جوړ روغ په تنه غټ هر څه په بدن پوره ولې د دې 2 وجې دي یو وجه دا ده چې دی به په خپله کار وکړي بابا یو کار به ته وکړي ټولنې ته به یو خدمت وکړي ستا څه به یو کار واخیستل سي بل ته به دې هم پیدا ورسېږي پیسې به مو ګټي اولاد هم در پسې ټیکي نو تا څه لاس دورې لاس ته پر ټولنه ولې ځان بوجې وایي تنها اوسه خو پر ځا باندې بار مه اوسه نو هغه ورته وایي چې دویمه خبره دا ده دویم د دې وجې چې بابا دلته خو دا سړی خو د کار دی کار دی وکړي نو دی د بل سړي حق وي بل سړی چې یا مثال هغه کار نشي کولی یا عجز دی غریب دی کونډه دی یتیم دی دغه رنګ هغه معذوره دی غریب دغه رقم نور چې کوم مثال بندي دی نور چې کوم مثال د دین په کار کې څوک اخته دي نو د هغو حق بیا دغه ته څه وړي یو سړی ونو باسوار په ور اوږدېږي
باره خپل بچی تویل بچی ما چې دی په دې د حکومت خوا ما کتلی دي، په دې کې هم خطره دی، د تجارت خوا ما کتلی دي، په دې کې هم خطره ده، غل دی، ډاکو دی، توری دی، سپین دی، او دغه رنګه نور هم د نجاري و دا کیسې چې دي بس ستړی ماښام چې څه سر ګټلې ماښام څټلې. یو کار ماته ډېر ښه معلوم دی چې هغه کې ګټه او ګټه د نقصان نشته. هغه خلک وایي د پلانې دا ګرده ګټه د هغه څه شي دي ورته البچې هغه دا دی دا سوال کول تا وپېژندي. نو خدای دې په موږ تاسو باندې فضل وکړي. دوستانو مقصدي خبره چیرې ولاړله. لنډه خبره مې دا درته کوله دوستانو، دا د جمعې شپه چې ده دا د جمعې شپه یو ډېره بهترینه شپه ده، یو ډېره د عزت شپه ده، یو ډېره د عظمت شپه ده. د دې شپې په خاطر باندې تمام مخلوقات دغه قیامت په دا ورځ کې په قیامت کې به دومره هیبت وي چې انبیا به د خپل ځان غم خوري، د بس ستا غم به نه اخیستي. نو د دې وجې دپاره الله پاک وایي تا د سبا ورځې دپاره څه کړي دي پر موږ باندې، خو یا په چکو کې تېرېږي یا په کرمبوډو کې روژه را روانه د خلکو پتې اوس له ورته تیارې کړي دي یا په نورو نارواو کې. عزیزانو زه تاسو ته یوه هیله کوم، زه تاسو ته نه یوه غوښتنه کوم، ځان ته مې هم دغه وینا ده که نور نه یې وای بابا بس خیر دی نه غواړم صرف شرم را رسو. دوستانو نور که نه یې که ته تر تسبیح لمونځ نسې کولی په دې کې، که ته تلاوت د قرآن نسې کولی نو هغه اسانه نیکۍ خو راونیسه لکه د درود شریف وینا ده، نو هغه اسانه نیکۍ لکه د ذکر و اذکار کول دي، لکه کلمې طیبې ویل دي، لکه سبحان الله استغفار، یا همدام نسې کولی نو چلو ځان د ګناه څخه راونیسه راوساته پر سنت طریقه ویده سه سهار د جومات په نیت باندې د تهجدو په نیت باندې په والله چې دغه ستا لپاره د ګناه څخه زما دپاره د ګناه څخه ځان ساتل قسم په الله په عبادت کې خدای درته شماري. په خبره پوهېږئ که نه؟ خو که دې دا لمونځ ټوله شپه پر ویښو باندې تېره کړه خدای ناکرده الله دې موږ ته یې وساتي. الله چې ګناه پکې کوي نو د دې مثال دغسې دی لکه خانه چې دې ورخرابه کړه، خانه دې ورخرابه که چېرته بیا هم موږ تاسو عزیزانو کمزور یو، عاجز یو، انسانان یو، عاجزۍ د نه ډېر عجز دی که نه، نو کله ګناه وسوله نو پر ګناه باندې د شیطان چم مه کوئ. د آدم علیه السلام تاریخ درته پروت دی چې څه یې وکړل اوښکې تویې کړې پښیمانه سوله. شیطان پر هغه ګناه درنونه پورې هغسې ولاړ دی، هغې ما چش کړي دي منو کومه خطا وکړله. د شیطان کار مه کوئ چې په ګناه سر نه خلاصوئ، بس پښیماني و بس ژر توبه، ژر د توبې دروازه. خیر الخطاون څنګه هغه د حدیث شریف توري دي، نبی کریم علیه السلام وایي بهتره ګناهګار هغه دی چې توبه ژر تر وباسي. په ګناه پسې نیکي پسې کوئ، پر ګناه باندې توبه وباسئ، پر ګناه توبه کښل واجب دي. یعنې ځان لپاره د عذاب تیار کړئ، اور دې بل کړئ، دا اوس ستا کار دی چې مړ که یې که ورځي پسې